په خپرونه کې را سره میلمه دوستانو د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د ځوانانو مشر ښاغلی زبیر سلطاني میلمه دی چې ده ته ښه راغلاست او ستړي مه شئ وایم. زبیر جانه په خیر راغلئ، ستړی مه شئ، ډېره مننه، زموږ مننه. ډېره مننه کمال صاحب، تاسو ته ستړي مه شئ وایم او ستاسو د ملي ټلویزیون ټولو قدرمندو هېوادوالو مشرانو ځوانانو ته نیکې هیلې احترام او سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې سهار مو په خیر پیل کړی. ډېره مننه کوم. سلطاني صاحب، تاسو د سید آباد ولسوالۍ د ځوانانو منتخب مشر یې. که داسې ووایم که لومړۍ پوښتنه هم دغسې وکړم چې دغه د ځوانانو د شورا یا د ځوانانو دغه د ټولنې څخه د جوړېدو ستاسو هدف او موخه څه وه؟ ولې مو دغه شورا جوړه کړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې د ځوانانو مشکلات او ستونزې وې نو په همدې اساس باندې ډېري ځوانانو ما ته رایه راکړله او ډېري ځوانانو په ما باندې باور درلودل چې ته به د سید آباد ولسوالۍ د ځوانانو عالي شورا ته ځان نوماند کوې. نو په همدې اساس اول کله چې انتخابات پیل شول د ځوانانو یعنې د ولسوالۍ په سطحه انتخابات وو، همداسې د ولایت په سطحه رامنځته شول او د زون په سطحه نمایندګان ټاکل کېدل. نو ما هغه کسان چې یعنې مخکښ کسان وو او ځوانانو ورباندې باور لرله او ځوانانو ورباندې باور کړی وه او هغه کسانو تقریبا 10 کسه وو، موږ مخکښ کسان وو چې ځانونه هم کاندید کړل د سید آباد ولسوالۍ د ځوانانو عالي شورا ته او ځوانانو موږ ته رایه راکړله او ځوانانو هغه کس ته رایه ورکوله چې مخکښ کس وي او د ځوانانو ستونزو ته، ځوانانو هغه مشکلات چې په لرې پرتو سیمو کې لرل هغې ته توجه وکړي. نو په همدې اساس باندې ما د سید آباد د ځوانانو عالي شورا ته ځان نوماند کړ او د تقریبا 10 کسو نمایندانو څخه ما وکولی شوی چې زه د سید آباد د ځوانانو ډېره مننه کوم. سلطاني صاحب، څومره وخت کېږي چې دغه شورا هم جوړه کړې؟ تقریبا 3 کاله پخوا جمهوریت کې دغه انتخابات ترسره شول چې د اطلاعات فرهنګ او د ادارې امور لخوا. بالکل بالکل، زما په زړه دي. ښه، ډېره مننه کوم. که داسې ووایم چې سید آباد ولسوالي د وردګو په سطحه تر ټولو لویه ولسوالي ده. بالکل. او کلي ساحه یې ډېره غټه ده. په دغه څنګه تاسو ټولوئ د ځوانان؟ بیا تاسو د غونډې څه خل کوئ؟ هفتهوارې غونډې کوئ؟ میاشت کې غونډې کوئ؟ په دې اړه لږ معلومات راکړئ. مطلب مې دا دی چې د ځوانانو مسنجم کول تاسو څنګه وکړئ؟ څنګه ځوانان راټولوئ د سید آباد؟ اصل کې خو د مو هدف د ځوانانو د عالي شورا څخه دغه دی چې د ځوانانو غږ تر مربوطه ادارې یا تر مربوطه مسؤلینو یا هغه کس مشرانو چې د هغه مشرانو ته غوږ ورسوو تر څو د ځوانانو په مابین کې کوم مشکلات یا کومې فاصلې یا کوم منفي نقاط او یا فاصلې چې موجود دي هغه له منځه یوسو. او د موږ په همدې مورد ډېري کارونه یعنې ډېري هغه څه چې موږ ترسره کوو د یووالي دپاره باید موږ ټول ځوانان د یووالي دپاره کار وکړو. بله بله. نو بنان موږ ډېري ځوانان دي چې په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي او هغه ځوانان وو چې نه شولی کولی چې یعنې یو پیغام یو مشر ته ورسوي یا د یوه مسؤل کس تر غوږو ورسېږي. نو په همدې اساس باندې موږ ډېري ځوانان په لرې پرتو سیمو کې لرو چې یو د بل سره مو اوږه په اوږه مخ ته روان یو او یو د بل سره په رابطه کې یو، همداسې د مشرانو سره په رابطه کې یو تر څو هغه ځوانان چې په لرې پرتو سیمو کې دي د هغې لپاره کار وکړو. د سید آباد ځوانان کومې لویې ستونزې لري؟ کومې عمده لویې ستونزې؟ خو به ځکه ډېرې وي، خو هغه لویې او عمده ستونزې څه دي؟ عمده ډېرې لویې ستونزې هغه دي ډېري کسان دي چې د 12 څخه په ټیټه کچه دي، یعنې 8 او 9 او 6 صنفو کې دي، یعنې هغه بېوزله دي، بیچاره دي، غریب دي، نشي کولی کابل ولایت ته راشي یا په کابل ولایت کې دلته خپل کورسونه تعقیب کړي. مطلب دی دا دی، بښنه غواړم سلطاني صاحب، چې هغه کسان چې عمرونه یې د تحصیل څخه یو څه لوړ شوي دي، دوی ته 8 او 9 پورې زده کړې دي، نو مطلب یې دلته ده چې ولې 12 نه وي؟ د 12 ته عمرونه یې جګ دي، څنګه ورته زمینه نه ده برابره؟ یا نه شي ویلی؟ بعضو کسانو ډېري بعضې کسان دي چې په لرې پرتو سیمو کې دي او هغې ته زمینه د دې نه ده برابره، یعنې زمینه د دې نه ده چې هغه تر 12 صنفه پورې مکتوبونه ووایي، یعنې مشکلات لري، ستونزې لري، کورنۍ مشکلات لري، یا هغه کسان دي چې بېوزله دي، بیچاره دي، مجبوره دي چې د افغانستان څخه یعنې بهر خارجي هېوادو ته لاړ شي. ښه، ډېره مننه کوم. په کومو برخو کې تاسو ځوانانو ته کار کړی دی؟ په مختلفو برخو کې موږ ځوانانو ته کار کړی دی، هم د تحصیل په برخه کې او هم د تعلیم په برخه کې، هم داسې د ورزش په ډګرونو کې. ښه، د تعلیم او تحصیل په برخو کې که راته وایي ځوانانو ته کوم کار کړی او تر اوسه پورې څه ورته کړي سید آباد کې؟ د تعلیم او تحصیل په برخو کې مو
ډېری هغه کارونه ترسره کړي. په اول قدم کې موږ هغه ځوانان چې د میدان وردګو ولایت په سطحه همداسې د سیدآباد ولسوالۍ ډېری ځوانان وو چې نه شول کولی کابل ولایت ته راشي او په کابل ولایت کې خپل کورسونه تعقیب کړي او یا خپل کورسو ته مخه کړي. نو موږ په ډېر کم وخت کې وکولی شوای چې په کابل ولایت کې د مشرانو سره رابطه وکړو او همداسې د مربوطه اداراتو سره تر څو هغه ځوانان چې په ولسوالیو کې دي او د میدان وردګو ولایت غیرتي ځوانان دي د هغې لپاره په مختلفو اداراتو کې د کار زمینه برابره کړو او په مختلفو هغه ځوانان چې یعنې د تعلیم په برخه کې دي هغې ته په مختلفو کورسونو کې موږ تخفیفونه واخلو او همداسې هغه ډېری داسې کسان وو چې 12 څخه فارغ شوي وو غوښتل چې په مختلفو خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. نو موږ ډېری په مختلفو پوهنتونونو کې ورته تخفیفونه او قراردادونه وکړل تر څو دوی خپل تعلیم ته مخه کړي او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. ورزش په افغانستان کې په دې وروستیو څو کلونو کې په وروستیو شلو کلونو کې ښه پرمختګ کړی دی او ډېری ځوانان مینوال هم د ورزش دي. په سیدآباد کې ځوانان د کوم ورزش مینوال دي او تاسو په کومه برخه کې ورته کار کړی دی؟ ورزش خو چې دی که په هره برخه کې باید څوک چې علاقه شوق لري باید ترسره کړي. د موږ د سیدآباد د ولسوالۍ همداسې د میدان وردګو د ولایت ډېري تکړه ورزشکاران د بوکس په رشته کې همداسې د موتای په څانګه کې د موتای په رشته کې همداسې د پهلوانۍ په رشتو کې ډېري موږ قوي شاګردان لرو یعنې قوي تکړه ویاړلي اتلان لرو چې هغه په ډېر نږدې وخت کې به انشاءالله تاسې د ملي ټلویزیون په سکرین همدلته ډېري ځوانان او ډېري خویندې ورونه وویني او همون په همدې برخه کې ډېري هغه کارونه ترسره کړي دي چې د ورزش په برخه کې دي. نو بنان د موږ توجه ډېره ده ورته او په همدې اساس باندې موږ مختلفو سازمانونو ته هم معرفي کړي دي. په سیدآباد کې والیبال شوقیان هم ډېر دي. د والیبال ټورنمنټونه هم جوړېږي. دا ټورنمنټونه بیا داسې مناسبتي دي مثال د اختر په راتګ سره جوړېږي. ولې منظم پلان نه ورته جوړوي؟ مثال د افغانستان د والیبال د فدراسیون سره تاسو اړیکه نه نیسئ. په جغتو ولسوالۍ کې والیبال شوقیان ډېر دي او ټورنمنټونه جوړېږي. په همدارس سیدآباد کې شاید په چک هم جوړ شي. دغه سیمو کې که منظم والیبال وشي منظم ورته پروګرامونه جوړ شي زه باندې په دې مطمئن یم چې ډېر ښه ستوري به موږ دلته ولرو او اوس هم په ملي ټیم کې لوبېږي خو زه د دې مطمئن یم چې ډېر کسان به ملي ټیم ته راشي. بلکل موږ ډېري داسې ځوانان لرو چې د والیبال په سیالیو کې برخه اخلي او تکړه ستوري دي او تکړه ځوانان دي او انشاءالله چې په آینده کې به همدغه رقم موږ پروګرامونه ورته جوړوو او په آینده کې به انشاءالله چې د تقسیمات په شکل باندې مخ ته روان وو. ښه ډېره مننه کوم. ښه په ټوله کې که دې ته راشو چې ډېری ځوانان دي چې د فتح یا د افغانستان اسلامي امارت راتګ څخه وروسته دوی نورو ملکونو ته ځي هله بهرنیو هېوادونو ته ځي. په دې تړاو باندې تاسو څه کړي دي او خپله مو څومره عامه په خلکو ته ورکړی دی چې راځئ دغه خپل هېواد خپله جوړ کړو موږ ته خپل هېواد نور څوک نه جوړوي؟ په دې تړاو تاسو د ځوانانو سره خبرې کړي دي او که نه؟ واقعیت چې ډېر د تعصب ځای هم دی او ډېري ځوانان مو چې دي یعنې د فتح نه کله چې د افغانستان اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شو او کله چې فتح رامنځته شوله او د ډېري هغه ځوانان وو چې تحصیلونه یې کړي وو یعنې لیسانس اسنادونه یې لرل د افغانستان څخه بهر خارجي هېوادونو ته یې مخه وکړله. نو په دې حصه کې موږ د مربوطه اداراتو او د افغانستان په اسلامي دولت باندې غږ هم کړی دی او د هغې سره مو رابطه هم کړې ده او په مشرانو مو غږ کړی د مشرانو سره مو رابطه کړې ده تر څو د هغه کسان چې د افغانستان څخه بهر خارجي هېوادو ته ځي د هغې او هغه کسان چې لیسانس اسناد لري او د دې وړتیا لري چې هغه په مختلفو برخو کې یعنې په مختلفو اداراتو کې باید په کار وګمارل شي. تر یوه حده یې زموږ سره همکاري کړې ده تر یوه حده یې زموږ سره خپله همکاري ساتلې ده خو تر یوه حده نه ده شوې. ډېري زموږ دا ځوانان لا اوس هم دا لړۍ دوام لري. نو زه په دې اطمینان سره د افغانستان په اسلامي دولت باندې غږ کوم او دا اطمینان ورکوم چې هغه ځوانان چې لیسانس اسناد لري یعنې تحصیلونه یې کړي دي که د 12 څخه فارغ شوي یا د لیسانس اسناد لري د هغې لپاره باید د افغانستان اسلامي دولت همداسې مشران مو په کوم که دولتي ادارات او که غیر دولتي ادارات باید په مختلفو ځایونو کې په کار وګمارل شي تر څو د هغه ځوانان چې د افغانستان څخه خارجي هېوادو ته یې مخه کړې ده او
هغه د هغې کسانو مخه ونیول شي او ډېره مننه ژوندی سلطاني صاحب تر کومه حده پورې چې موږ معلومات لرو د میدان وردګو ولایت ډېر شمېر ځوانان باسواده دي دوی ته په ماسټرۍ او د لیسانس کچې پورې زده کړه کړې ده او د دوی هغه یوازینۍ د بریالیتوب لاره هم دغه ده چې دوی په درسونو کې هم ښه زحمت باسي ښه درس وایي او همغه ده چې ښه نتیجه هم ترلاسه کړې ده په ټوله کې تاسو د ځوانانو سره کله خبرې هم کړي دي حتما کړي وي شوراګانو په تاسو لرئ دوی به راغونډي چې تاسو تسلیل کړی تاسو لیسانس تر کچې پورې زده کړې کړې ولې نورو بهرنیو هېوادونو ته ځئ که نه دوی مخکې چې تاسو یادونه وکړه د بېکارۍ څخه سر ټکوي ډېرې داسې ځوانان دي چې موږ یګان وخت جلسې نیسو او جلسې دایرې وو د ځوانانو تر مابین او ډېرې داسې ځوانان دي چې د همدغې څخه سر ټکوي چې یعنې موږ لیسانس اسناد هم لرو یا ماسټرۍ ته کچې پورې مو تحصیل کړی دی اما موږ ته د افغانستان په اسلامي دولت کې ځای نه راکول کېږي او موږ چې هر څه چې وکړو یعنې هڅه چې وکړو چې موږ ته باید د افغانستان په مختلفو اداراتو کې باید موږ ته برخه راکړي اما د افغانستان اسلامي دولت موږ ته هېڅ پام نه دی کړی نو په همدې اساس باندې موږ ډېرې د افغانستان د اسلامي دولت سره اړیکې نیولې د مشرانو سره رابطې کړي تر څو هغه ځوانان چې تحصیلونه یې کړي دي د ماسټرۍ ته کچې درسونه یې ویلي دي د هغې لپاره د کار زمینه برابره کړي او د افغانستان اسلامي دولت موږ ته دا وعده راکړې ده چې هغه کسان چې یعنې اسنادونه لري یا د لیسانس اسنادونه یې اخیستي دي یا د ماسټرۍ ته کچې دي انشاءالله په آینده کې به موږ په مختلفو اداراتو کې کار وګمارو. ډېره مننه کوم په راتلونکي کې د سید آباد د ځوانانو لپاره تاسو کوم موخې لرئ کوم هدفونه لرئ او څه به ورته کوئ؟ ډېره مننه کمال صاحب په آینده کې انشاءالله موږ په مختلفو طرحو باندې په مختلفو برنامو باندې کار کوو هغه دا دی چې اول قدم کې د تعلیم په برخه کې موږ کار کړو او په هغې طرحه باندې موږ کار شروع کړی دی هغه کسان چې یعنې د میدان وردګو په سطحه یعنې په عموما کې د سید آباد د ولسوالۍ هغه ځوانان چې یعنې د 12 څخه ټیټ کسان دي یا 12 پورې درسونه ویلي دي غواړي یا د آمادګۍ کورسونه ونیسي یا هغه کسان چې په 9 اتم یا ټیټو صنفو کې دي غواړي کابل ولایت ته راشي هغلته خپل کورسونه له نږدې تعقیب کړي نو په دې مورد باندې موږ د افغانستان د اسلامي دولت سره اړیکه هم نیولې ده او د مشرانو سره مو هم رابطه کړې تر څو د موږ ځوانانو لپاره په کابل ولایت کې د اوسېدلو د ځای زمینه هم برابره کړي او موږ په همدغې مورد کار کوو چې تر څو په همدغې طرحه باندې چې څو هغه ځوانان مو چې غواړي په کابل ولایت کې درسونه ووایي په مختلفو کورسونو کې موږ ورته تخفیفونه واخلو او هغه کسان چې بېوزله دي غریب دي هغه به ډېرې مفت همداسې داخل کړو. ډېره مننه کوم قدرمن زبیر سلطاني چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ تاسو ته په چارو کې لا ډېرې بریا وغواړو. له تاسو څخه ډېره مننه د ملي ټلویزیون له قدرمن مشرتابه څخه ډېره مننه چې ځوانانو ته دعوت ورکوي او ځوانانو ته یوه روحیه ورکوي او د ځوانانو غږ ته مربوطه ادارې یا مسؤلو کسانو تر غوږ ورسوي. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه کوم.